لوی مهربانه خدای په نامه سلام ستړي مه شئ. نن دوشنبې د کاب یاهود 4مه د فبروري 23مه نېټه ده. لا شمشا د 2 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. موخه یې د پیسو پیدا کول و. په بامیان او غور او پروان ولایتونو کې یو شمېر جادوګر نیول شوي. یوه برخه یې صادرات دي. په تېره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 200,000 مټریکه ټنه انتقالات شوي. په اړه یې له وړاندې اندېښنې موجودې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې تودوخې زیاتېدونکې چټکتیا د واورې د زیرمه کولو ته ګواښ دی. او د واشنګټن او تهران ترمنځ د مذاکراتو راتلونکی پړاو پنجشنبې پیلېږي. ښه راغلاست. دا هم بشپړ خبرونه. په بامیان او غور پروان ولایتونو کې یو شمېر جادوګر نیول شوي. د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت منصوبینو د غور پروان او بامیان ولایتونو کې 7 تنه مسلکي جادوګر نیولي. د منکراتو او خلکو تیرایستلو له لارې پیسې ترلاسه کولې. وزارت زیاته کړې ده دغه کسان د لا ډېرو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره میاشت د دې وزارت منصوبینو د هېواد په بېلابېلو سیمو کې له 10 زیات کسان د جادویي اعمالو په تور نیولي وو. په تېره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 200,000 مټریکه ټنه انتقالات شوي دي. د ټولګټو وزارت د معلوماتو له مخې د دلوې میاشتې له پیله تر پایه د اوسپنې پټلۍ له لارې 226,560 مټریکه ټنه انتقالات شوي دي. دغه انتقالات چې لویه برخه یې واردات دي د حیرتان، عقیلې، تورغونډۍ او خواف هرات له لارو ترسره شوي دي. د وزارت د معلوماتو له مخې په صادراتو کې وچه میوه، مدني ډبرې او انار جوس شامل دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د تودوخې زیاتېدونکې چټکتیا د واورو د زیرمه کولو ته ګواښ دی. د خوړو او کرنې ادارې ویلي د 23 فبرورۍ څخه د مارچ لومړۍ پورې د وروستیو اقلیمي اټکلونو له مخې په هېواد کې به د نورمال په پرتله تودوخه لوړه وي چې دا لوړوالی به د واورو ویلې کېدل چټک کړي. د ادارې ویلي د دغه واورو چټکه اوبه کیندنه به د پسرلي په وروستیو کې د کرنیزې اوبهخورۍ لپاره د واورې طبیعي زیرمې کمې کړي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې بزګران او د اوبو مدیریت ادارې د احتمالي بدلون لپاره چمتووالی ولري، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د واورې پر زیرمو تکیه لري. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېره دلوه میاشت کې څه باندې 10,000 زیږون کارتونه ویشلي. د ادارې پر ایکس پاڼه لیکلي په تېره دلوه میاشت کې د ټول هېواد په کچه 10,344 کسانو ته زیږون کارتونه ویشلي. دغه اداره زیاتوي د کارتونو کې 6,244 د لویانو او 4,000 د ماشومانو دي. ارقام ښیي چې د میاشت کې تر ټولو زیات زیږون کارتونه کابل، خوست، ننګرهار، بلخ او هرات کې ویشل شوي دي. په ننګرهار کې د وړمې شپې بریدونو کې 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه بریدونه چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د بېسودو ولسوالۍ په ګردي کس، غني خیلو او خوږنۍ ولسوالۍ کې ترسره شوي وو، 25 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار امنیه قماندانۍ د معلوماتو له مخې د بریدونو کې د بېسودو ولسوالۍ د یوې کورنۍ 23 کسان تر خاور لاندې وو چې 18 مړه او 15 نور ټپیان دي. په ورته مهال خوږیاڼیو کې 2 تنه ټپیان شوي دي. تورخم کې پاکستاني ځواکونو تېر ماښام یو شپون ویشتلی دی. ننګرهار کې د اطلاعاتو امیر ویلي د تورخم اړوند غوړکي سیمه کې
یو ملکي وګړی د پاکستاني ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوی. د نوموړي په وینا ټپي شوی کس یو شپون دی او د خپلې رمې سره د غره په یوه څنډه کې اوسېده چې ماښام مهال پرې له مقابلې پوستې ډزې شوي. سرچینه زیاتوي چې د ډزو له امله نوموړی د نس په برخه کې ټپي شوی او دا مهال د ننګرهار حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. هند پر افغانستان د پاکستان هوایي بریدونه د خپلو ناکامیو پټولو هڅې بللي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د بریدونو ترسره کول او د ښځو او ماشومانو په نښه کول غندي. رهندر جیسیوال زیاته کړې دا اقدام پاکستان د خپلو هغو ناکامو تګلارو د پټولو لپاره ترسره کړی چې په کور دننه ورسره مخ دی. جیسیوال ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا په کلکه ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان روانه تګلاره د دې هیواد په زیان ګڼلې. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي پر ایکس پاڼه لیکلي پر ننګرهار او پکتیکا بریدونه چې ښځې او ماشومان پکې نښه شوي وحشیانه بللي. خلیلزاد زیاته کړې پاکستان له کلونو را په دې خوا د خپلو لږکیو ځپل ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د ناسمو تګلارو له امله د دې هیواد خلک له ستونزو سره مخ کوي. منظور پښتین د پاکستان پر وړاندې د پښتنو پر یو موټی کېدو ټینګار کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي چې پنجاب نه یوازې په ننګرهار او پکتیکا کې ګڼ شمېر بېګناه افغانان شهیدان کوي بلکې په همدې ورځ یې پښتونخوا کې هم ګڼ بېګناه پښتانه شهیدان کړي. د پښتین په خبره تېره ورځ په تیرا کې 15 پښتانه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي او دغه راز یې د همدې ظلم پر وړاندې پر لاریون کوونکو ډزې کړي او یو شمېر لاریونوال یې ټپیان کړي دي. نوموړی وایي د پښتون افغان نسل وژنه د پنجاب هماغه نظامي دوام دی چې له پرنګي په میراث ورته پاتې چې په خبره یې ملي پاڅون ورته په کار دی چې غورځنګ د خپلې مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی. د پاکستان له لورې په ترسره شوو بریدونو کې 9 زده کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د وړمې شپې په ترسره شوو بریدونو کې د پکتیکا برمل ولسوالۍ په فاروقیه مدرسې کې یو تن ټپي او د ننګرهار بیسودو کې د ښوونځي 8 زده کوونکي شهیدان شوي دي. د وزارت ویلي چې دغه بریدونو کې ښوونیز مرکز ویجاړ او ګڼ شمېر دیني او علمي کتابونه او نسخې هم سوځېدلي دي. د ننګرهار وروستۍ پیښې د شهیدانو کورنۍ سره بېلابېلې مرستې شوي. دغه مرستې چې د ننګرهار مرستیال والي او نورو مسؤلینو له لورې د شهیدانو له کورنۍ سره ترسره شوي پکې نغدي مرستو سربیره خوراکي او غیر خوراکي توکې شامل دي. مسؤلینو دغه کورنۍ سره په راتلونکي کې هم د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. دغه مرستې له هغه کورنۍ سره ترسره شوي چې وړمه شپه د پاکستان هوایي بریدونو کې کورونه یې په نښه شوي وو. د جلال آباد کابل دویم لین سړک چارې په چټکۍ جریان لري. د ننګرهار د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې د جلال آباد کابل دویم لین سړک چې 140 کیلومتره اوږدوالی لري 65 کیلومتره یې پخوا جوړ شوی و د پاتې برخې چارې یې په چټکۍ سره روانې دي. اوس مهال چې په 22 کیلومتره برخې یې کار روان دی ډېر ژر به یې پاتې ډیزاین او د جوړولو چارې هم بشپړې شي. د ننګرهار اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت د پرېږدل شوي برید غچ له پاکستانه واخلي. دوی وایي پاکستان په دغه برید کې د خپل ادعا خلاف یوازې میرمنې ماشومان او سپینګیري شهیدان کړي او هیڅ صورت باید بې ځوابه پاتې نشي. په ورته مهال حکومتي چارواکي وایي په دې برید کې 21 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډیری ماشومان او میرمنې دي.
د پکتیکا او خوست اوسیدونکي د پاکستاني پوځي رژیم د تېرې شپې بریدونو خلاف د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. د پکتیکا او خوست یو شمېر اوسیدونکي له افغان حکومت او نړیوالې بشري بنسټونو غواړي چې د یاد هیواد پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. ورته مهال دغه ولایتونو اوسیدونکي وایي د خپلواکۍ او ملي وقار د دفاع په برخه کې د خپلو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او د هر ډول تیري پر وړاندې به یو موټی دریځ خپلوي. پر افغانستان د پاکستان د تازه هوایي بریدونو عام افغانان قهرولي. دوی پاکستان د افغانستان ښکاره دښمن بولي او زیاتوي په کار ده چې له کابله یې د سفیر په ایستلو سره له پاکستان سره سفارتي اړیکې وځنډول شي. عام افغانان دا ډاډ هم ورکوي چې د خپلې خاورې د ساتنې او دفاع لپاره د پاکستان پر وړاندې له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره کلک ودرېږي. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي رژیم د تېرې شپې د هوایي حملو په تړاو په کابل کې د دغه هیواد سفیر احضار کړ او دغه بریدونو په تړاو یې ورته د افغانستان احتجاج لیک ور وسپاره. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل وایي چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي رژیم لخوا د افغانستان د هوایي حریم نقض او په ولسي خلکو بمباري په کلکه غندي. له دې مخکې ملي دفاع وزارت هم دا بریدونه په کلکه غندلي او ویلي دي چې په مناسب وخت کې به یې ځواب ورکړي. د دې مهال خبرې ټولګه همدومره وه. له ملتیا مننه کوم. له اعلامو مال شه.